پر پاکستاني پوځیانو یو ځل بیا خونړی برید شوی. سلامونه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د غږ نیوز یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د پاکستان امنیتي سرچینو ویلي چې تېره ورځ د ډېره اسماعیل خان د کلاچي ولسوالۍ په بایپاس سړک کې چاودنه 2 پوځیان وژلي دي. دغو امنیتي سرچینو زیاته کړې چاودنه د سړک په غاړه د ایښودلي بم له امله شوې چې پکې د امنیتي ځواکونو 2 وسایط هم په نښه شوي دي. یاد دې شي چې د دغې چاودنې مسؤلیت د تحریک طالبان پاکستان TTP ډلې په غاړه اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم په شمالي وزیرستان کې پر پاکستاني پوځیانو برید شوی و چې په پایله کې د یوه افسر په ګډون 4 عسکر وژل شوي وو.